د پښتون ته سور سلام دی ملګرو. د پښتون نن چې دی نو د شپې په 2 بجې د خپلو دښمنانو نه بدله واخیستله. دې ښځه بیماره وه، د ماشومانو چې هغه هسپتال ته بوتله چې په لار کې ورته ډاکوان راغله او دی یې لوټ کړو. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ملګرو دا تاسو چې کیسې ټکس ښکاري دا د یو غرایزې علاقې سره تعلق ساتي ملګرو، چې د دې د شپه 12 بجې شوې چې د دې ښځه د ماشومانو بیماره وه، په دې باندې درد راغی. چې کله درد راغی په دې باندې او د خاوند یې ولګېد او ګاډی راویست او دی یې وړه هسپتال ته. چې هسپتال ته یې وړه ملګرو نو په لار کې ورته ده چې هسپتال ته ورنږدې شو که نه، نو ملګرو دې ته ډاکوان راپاڅېدل. یو 4 کسان ورته راپاڅېدل که نه ملګرو، د دې څه چې څه روپۍ وې نو هغه یې ترې واخیستلې. 1.5 لاک روپۍ وې دې راغستې وې د خپلې ښځې علاج دپاره اویستې کړې، هغه ډاکوانو ترې واخیستې. د هغه نه پس چې دی نو موبایل یې ترې هم واخیستو، موبایل یې څه سامان و هغه یې ترې هم واخیستو. چې کله هسپتال ته ورسوله که نه، هسپتال کې داخله کړه. د هغه نه پس چې ده نو نیمه ګنټه پس چې ده نو هسپتال کې نرس راووته. نرس یې ورته وویل که نه چې ستا کومه ښځه ده نو هغه هم د دنیا نه لاړه او کومه ماشوم چې دی نو هغه هم د دنیا نه لاړ. ملګرو ویل که تاسو لږ مخکې راوړ وی که نه نو کیدای شي چې بچ شوي وی. ملګرو نو دغه کس ولګېد که نه، دا یو پښتون ولګېد که نه او سیده خپل ملګري ته رینګ وکړو چې ماله موټرسایکل راکړه او ستاسو چې کوم ټوپک دی نو هغه راکړه. نو هغه دېسته کې ټوپک راواخیسته او په موټرسایکل باندې لاړ. ده چې په کوم ځای کې لوټ کړی هغه ځای ته لاړ. نو دوی چې کومه هغه ځای ته لاړ نو ملګرو دا کومه غله چې دي نو دوی روانېدل خپل ټکانې ځای ته، هغه ځای ته چې په کوم ځای کې د ټول عمر دپاره اوسېږي. نو کس ولګېد که نه، دا پښتون ولګېد او 3 کسان یې ترې وویشتل. چې 3 کسان یې ترې وویشتل که نه، د هغه نه پس ولګېد که نه او یو ترې وتښتېد. چې کومه 4م ترې وتښتېد که نه، په هغه پسې هم لاړ او هغه یې هم ویشته. 4 کسان یې څه کړل ویشتل. بیا هسپتال ته راغی پښتنو، چې هسپتال ته راغی که نه، نو په هسپتال نه یې خپله ښځه او خپل هغه زوی راواخیستل. چې کله هغه راواخیستل کور ته راورسېدو نو بیا په دې انتظار دی چې اوس به کله پولیس راځي او ما به ګرفتاروي. ډېر په انتظار وکړو چې پولیس راغلل او دی یې ګرفتار کړو. چې کله دی ګرفتار کړو که نه ملګرو او د جیل ته یې ویوړ که نه، تاڼې ته یې ویوړ. تاڼې سچو ته یې تپوس وکړو چې تاڼې سچو ورته ټوله قصه ورته دې وکړله چې داسې واقعه راغلې وه. ملګرو نو هغه په شا باندې وټپاوه که نه، ویل چې تا صحیح کار کړی او د غیرت کار دې کړی دی. ملګرو که تاسو وګورئ پاکستان کې دا ډېرې زیاتې قصې راځي، د غلو دا قصې. ملګرو دې پښتون ته د سور سلام دی که نه، دې پښتون بهادرۍ ته سلام دی. ملګرو د ما ټول ته خواست دی چې ضرور د نورو پښتنو سره دا ویډیو شریک کړئ. زه خو ډېر زیات خوشحاله کړم یار چې خپل دښمن یې په شپې په 2 بجې باندې څه کړو ختم کړو او 4 کسان یې څه شو ویشتل.